دا یوې خور سوال کړی دی چې زمونږ یو خپله د وی هغې پلار مسافرۍ له بهر ملک ته تللی او کله چې هغه په مسافرۍ شو نو د دې جنۍ نیکه راولګېدو د پلار د جنۍ یې واده کړه یو داسې هلک ته د نوسۍ واده کړه داسې هلک ته چې د جنۍ پې هم راضي نه وه او نیکه دا وی چې د پلار اجازت ته پکې څه ضرورت دی زه د هغه پلار یم چې زه پې راضي یم هغه پې راضي دی پلار ته چې پته ولګېد هغه هم په دې راضي نه و چې څنګه د زما دا لور پلاني له ورکړې ده بیا چې کله پلار راغی ډېر وخت بعد نو بیا هغه خبرې اترې وشوه هغه جنۍ هم راضي شوه چې صحیح ده بس چې څه شوي دي هغه شوي ده او پلار هم راضي شو چې څه شوي دي هغه شوي دي خو ډېر وخت بعد سوال اوس دا دی چې دا واده څنګه و دا صحیح و دویم سوال دا دی او دا څومره کلونه چې زموږ په منځ کې تېر شوي دي مخکې د دې نه چې موږ پرې راضي شو د دې به څه حکم وي الجواب اولنی خبره دا یاد ساتي چې د نکاح په شروطو کې یو شرط دا دی چې بغیر د دې نه ګوره نکاح نه صحیح کېږي چې ښځه او خاوند راځي هلک او جنۍ به راځي په دې باندې پلار له او د هغه نه علاوه که هر څوک ته ولي مشر هغه له نه دي جایز چې هغه یو جنۍ چې بالغه یي عاقله یي هوښیاره یي هغه په زور واده کړي او د هغې دغه ځای دغه کور نه یې خوښ او دا په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي دغه جنۍ دا پیغله د خپل ځان په باره کې ډېره حقداره ده دې نه به اجازت اخیستې کېږي او دغه شان حدیث د خنسا رضی الله عنها د هغې پلار د خنسا پلار رالګېدلی د خنسا یې واده کړی او د هغې دغه ځای دغه رشته نه وه خوښه راله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې په صحیح بخاري کې روایت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نکاح باطله کړه چې دا پې نه ورځي نو کله چې د عقد د بغیر د جنۍ د رضا نه وشي نو دا واده د نکاح صحیح نه ده د نکاح صحیح نه ده دویمه خبره دویم شرط د نکاح دپاره هغه دا دی د جنۍ دپاره چې د ولي اجازت به پکې او یا د ولي وکیل او حدیث کې راځي امام ابو داود راوړی لا نکاح الا بولي د زنانه نکاح نه کېږي مګر د ولي په اجازت سره نو د زنانه په واده کې د زنانه رضا هم شرط دی او د ولي رضا کېدل هم شرط دی او ولي څوک دی نږدې ولي هغه پلار دی بیا دا نور راځي نو دا نکاح د کومه چې دا خور یادوي دا صحیح نه ده د دوو خبرو د لاسه کومو خبرو د لاسه جنۍ نه ده راځي ولي نه دی راځي نیکه له تره له رور له دوی له نه دي جایز چې د یو جنۍ پلاري او دوی دې راولېږي هغه دې واده کوي او مونږ تاسې هم پته د هغه راځي نه د هغه نه به تپوس کړي د دې څه مطلب چې مونږ ته پته چې هغه راځي نو دا نکاح صحیح نه وه اوس به څه کوي وایي چې اوس هلک کوم هلک سره چې واده شوی دی جنۍ پې هم راضي ده اوس ځکه چې دومره وخت پکې تېر شو او هغې پلار هم راضي دی نو اوس دا دې وکړي چې دا عقد دې بیا نوی کړي د نکاح د عقد دا دې نوی کړي او بیا دې پکې ایجاب او قبول شي دا نکاح دې نوي کړي او انشاءالله په دې سره به د دوی دا مسله حل شي دا څو کاله چې تېر شوي دي د هغې به څه کېږي امید دی چې الله به ورته د هغې بښنه کوي ځکه چې د دوی دا ګمان و چې دا عقد او دا نکاح چې دا څه دی صحیح ده او علم ورسره نه و نو انشاءالله الله به ورته دې بښنه هم وکړي او دا کوم بچي چې په دغه وخت کې شوي دي د دوی نسبت به هم دوی ته کېږي